د بامیان ولایت د مرکز اړوند غره په دې لمن کې له سمڅو یا مغارو څخه جوړ دغه استوګنځایونو کې لا هم ډیری خلک له کلونو راهیسې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. د سمڅو یا مغارو ته په رسیدو سره د خلکو روان ژوند انسان سلګونه کاله شاته بیایي او داسې فکر له انسان سره پیدا کیږي چې په اوسنۍ عصري نړۍ کې لا هم څومره انسانان د خپل ژوند له لومړنیو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. و در اینجا به دنیا آمدیم. اینمی مغاره ها و جای جایداد از پدر زه دلته دنیا ته راغلی یم او د خپل ژوند لومړني قدمونه مې په همدې غارونو کې اخیستي. دا ځای له نیکه او پلار څخه موږ ته راپاتې شوی دی او په همدې ډول مو یو په بل پسې په همدغه غارونو کې ژوند کړی دی. یو څه چې زما پلار یې ماته کیسه کړې هغه دا ده چې د دې مغارو بیخي ډېر وخت کیږي، ان تقریبا د پلار په خبره مې د ساسانیانو په دوره کې جوړې شوي دي او تر اوسه مهاله پورې خلک په هغه پخواني دود او کلتور ژوند کوي. دا مې پلار ماته ویلي. دغه مغارې که څه هم د بامیان او د ټول افغانستان لپاره په تاریخي برخه کې ځانګړی ارزښت لري، خو اوسیدونکي یې په کیله ژوند څخه خوښ نه دي او وایي چې حکومت دې ورته د دې مغارو په بدل کې نورې ځمکې وویشي او له دې مغارو څخه دې د یوه تاریخي ځای په توګه ګټه واخیستل شي. حلادت کاکا چې د بامیان ولایت په همدې سمڅو کې خپله ځواني تېره کړې ده وایي چې د خپل ژوند ټولې ښې او بدې ورځې یې په همدې مغارو کې تېرې شوي دي. د نوموړي په خبره چې تازه یې په دې کلي کې لاندې یو کور جوړ کړی او د مغارو دغه څو خونې یې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارلې دي. زما خپل عمر تقریبا 80 کاله دی او ټول ژوند مې په همدې ځای کې کړی. اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغلم او د خپل کور د تسلیم کېدو خبر مې ورکړ چې زه له دې کور څخه نور وځم او چې دا لرغوني اثار خراب نشي. نور نو هغه بیا د دوی خپل کار دی، بیا رغونه یې کوي، هر څه چې ورباندې کوي. د دې سمڅو یو بل اوسیدونکی خلیل سیمجي ته د خپل ژوند کیسه داسې کوي. کاروبار نشته، ټول ژوند مو د بېوزلۍ له کبله په همدې مغارو کې تیر کړ. دا دی دلته مې نور د ژوند وروستي ورځې هم را رسیږي. له پلار او نیکه څخه راپاتې شوی ځای دی. په همدې حال کې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو له سیمجي سره په خپلو خبرو کې د بامیانو له دې تاریخي مغارو یا سمڅو څخه د ساتنې خبره کوي او وایي چې هڅه کوي په دې مغارو کې میشت کسان د یوه پلان له مخې وباسي او دوی ته یې په بدل کې د ځمکو او یا هم کورونو د ویش لړۍ پیل کړي. دوی زیاتوي چې د بامیانو دغه مغارې د هیواد په تاریخي ابداتو کې ځانګړی ځای لري او اجازه به ورنه کړي چې دې مغارو ته زیان ورسیږي. در قسمت مغاره ها هم که شامل آباده های تاریخی در بامیان هست. د مغارو په برخه کې چې په بامیان ولایت کې د تاریخي ابداتو په لیست کې شامل دي، ساتنه او پالنه یې په جدي توګه روانه ده. موږ ژمن یو چې له مغارو څخه کلکه ساتنه وشي. هو څه ناڅه ستونزې شته، دا چې د مغارو په سیمه کې یو شمېر کسان میشت دي. ټوله هڅه کوو چې ځایي اوسیدونکي پردې قانع کړو تر څو هغوی د مغارو ته زیان ونه رسوي. تر اوس مهاله پورې مو د هغوی کسانو په اړه تصمیم نه دی نیولی چې د مغارو کې میشت دي. دوی ته به د بدیل ځای په پیدا کولو او ورکولو کې له خیره ټول خپل کوښښونه روان وساتو. د دې کار په ترسره کېدو سره به له یوې خوا د خلکو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره شي او له بلې خوا به مغارو ته زیان نه رسیږي. په نړۍ کې د مغارو ژوند اوږد تاریخ لري او د تاریخي کتابونو د معلوماتو پر بنسټ انسانانو خپل لومړنی ژوند له مغارو څخه پیل کړی دی. د بامیان ولایت په مرکز کې دغه ډول مغارې یا کورونه د 1400 په شاوخوا کې دي او ډیری کسان اوس هم په دغه مغارو کې ژوند کوي. دغه مغارې چې دي دغه د پخوانیو خلکو له لوري یعنې تقریبا سلګونه کلونه وړاندې جوړې شوې دي او په همغه ډول باندې پاته دي. اوس هم زیاتره کسان دلته ژوند کوي. احسان الله کریمي، CMG د بامیان ولایت.